په یوه لرې غرني کلي کې یو ساده خو ډېر صبر والا خر اوسېده. د کلي خلک به پرې خنده کوله. څوک به ویل دا خو یوازې یو بې عقله خر دی، کار هم سم نشي کولی. خو دا خر غلی و، ډېر څه یې لیدل، ډېر څه یې زغمل. هره ورځ به خر د کلي د خلکو بارونه ورل، کله به غنم، کله به لرګي او کله به د خلکو ماشومان هم ورباندې سورلی کول. که څوک به پرې چیغې وهلې، هغه به یوازې غوغونې خورول او روان به و. یو کال سخت وچکالي راغله. باران بند شو، فصلونه وچ شول او خلک بېوسه شول. د کلي مشر اعلان وکړ موږ باید د غرونو هغې غاړې ته لاړ شو، هلته اوبه شته خو لاره ډېره خطرناکه ده. خلک ویرېدل خو بل چاره نه وه. هغوی خپل ټول سامان په همدې خر واچو. لاره تنګه وه، غرونه لوړ وو او هر قدم د مرګ خطر و. په نیمه لاره کې ناڅاپه لویه ډبره راولوېده. خلک ودرېدل، لارې بنده شوه. ټول حیران شول، اوس څه وکړو؟ خر ور مفتي ولاړ شو. ډبره یې په سر ووله، بیا یې په شو کاروله او په څو هڅو یې د لارې یو کوچنی څنګ خلاص کړ. خلک حیران شول، دا خو خر دی، دا څنګه دومره عقل لري؟ خو ازموینه لا پای ته نه وه رسېدلې. د شپې ناوخته لیوان راغلل. خلک ویرېدل، ماشومان ژړل. خر ناڅاپه لوړ غږ وکړ، په ځمکې یې پښې وولې او داسې غږ یې وکړ لکه د زمري. لیوان وډار شول او وتښتېدل. کله چې خلک خوندي اوبو ته ورسېدل، ټول پوه شول چې که دا خر نه وی، نن به ژوندي نه و. سبا ورځ د کلي مشر د ټول مخې ته اعلان وکړ موږ تل انسانان پاچاهان ګڼل، خو نن پوه شول چې اصل پاچا هغه دی چې په سخت وخت کې در سره ودرېږي. هغوی د خر لپاره تاج جوړ کړ، له ګلونو او ټوکرې. ماشومانو خوشحالۍ کولې او چیغې یې وهلې خر بادشاه شوه، خر بادشاه شوه. خر تاج په سر کړ خو غرور یې ونه کړ. لکه پخوا غلی و، خو دا ځل خلک ورته په درناوي کتل. سبق: حقیقي بادشاهي په زور، ښکلا او خبرو نه وي، بلکې په صبر، وفادارۍ او عقل کې وي.